ولې په غمونو کې مزل کوو، ولې له لانجو او جنجالونو سره لاسو ګریوان یو. سیلاونه دي، زلزلې دي، حوادث دي، اورونه دي، کړکېچونه دي او بالاخره مهاجرتونه دي. الله جل جلاله دا امتحانونه، دا ازمایښتونه ولې په موږ او تاسو باندې راولي؟ آیا دا عذاب ده او که ازمایښت ده؟ که تاسو غواړئ چې په دې ټولو مسایلو باندې پوه شئ چې ولې دا حوادث راځي، له دې نه موږ څه زده کړه کولی شو، او دا آیا زموږ په ګټه دي که زموږ په تاوان دي، د دې تر شا هدف څه شی ده؟ که غواړئ چې په دې ټولو مسایلو باندې پوه شئ، ښه مسلمانان شئ او په دې ټولو خبرو باندې ماغزه خلاص سي او کلک مسلمانان شئ، دا یو سلسله ویډیوګانې یوه لړۍ موږ پیل کړې ده چې تقریبا 18 ویډیوګانې به کېږي. انشاءالله دا له موږ سره تعقیب کوئ تر څو له هر ډول ناامیدي نه خپل ځانونه وژغورئ او خوشحاله او مطمئن ژوند وکړئ. له موږ سره یو ځای شئ او دا ویډیوګانې او دا لړۍ تر پایه پورې زموږ سره تعقیب کړئ.